دلته تل بهار بهار وي، دلته تل بهار بهار وي او دلته ځمکه تکه شنه ده، دلته شنې شنې ورشوګانې خو په وینو تکې سرې دي. دا زما د قام تصویر دی، دا وطن زما وطن دی، دلته ویر دی هلته ویر دی، دا زما د قام تصویر دی. د ستوري راډیو ټلویزیون ډیرو قدرمنو درنو پتمنو کتونکو او اوریدونکو او مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. په دې هیله چې تاسو ټول راته روغ جوړ او د عافیت په جامه ملبس اوسئ. دا د نن شپه بیا زه بصیر بیدار ستوری د یوې نوي ادبي بنډار او نوي میلمه سره ستاسې په چوپړ کې یم. زموږ د نن شپې میلمه خوږژبی شاعر، لیکوال، څېړنکار او د درجنونو کتابونو تخلیقکار او مصنف ښاغلی سلیم بنګش صاحب دی. سلیم بنګش صاحب په ټل کې زیږېدلی دی، د ایم تر کچه یې تر ماسټري پورې زده کړې او تعلیم سرته رسولی دي او 2 شعري ټولګي او تقریبا 1 درجن د نثر کتابونه یې د چاپ په ګاڼه اډانه او سنبال دي. سلیم بنګش صاحب د مختلفو ادبي تنظیمونو بنیادګذار هم پاتې شوی دی او 2 ډېر لوی د پښتو ژبې او ادبي کنونشنونه د ده او د ملګرو په زیار او په نشترحال کې هم سرته رسېدلي دي. د دې لپاره چې زما خبرې ډېرې اوږدې نشي نو زه نور معلومات به ښاغلی بنګش صاحب په خپله د خپرونې په ترڅ کې درکوي، خو په پیل کې به زه خپل قدرمن میلمه ته هرکلی ووایم. بنګش صاحب د ستوري راډیو ټلویزیون د ادبي بنډار په خپرونه کې درته هرکلی وایم. هر کله راشئ، مننه مو کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. په خیر راغلی، خدای مو راوله. ډېره مننه ستوري صاحب، الله تعالی مو ژوندي لره، د ستاسو ټیم د ستاسو ریډیو جی الله تعالی مو ژوندي لره. ډېره مهرباني، ډېر خوشحال شئ. خدای دې د ستوري ټي وي او د ستوري ریډیو ډېره شکریه زه یې راوغوښتم او ما غوندې سړي سره یې پروګرام جوړ کړو. ډېره مننه. بنګش صاحب تاسو خو د پښتو د ادب د اسمان یو ځلېدونکی ستوری یاست، هر څوک هم پیژني، خو بیا هم زموږ لیدونکو اوریدونکو مینوالو ته که په لنډه توګه خپل ځان راوپېژنئ چې سلیم بنګش صاحب څوک دی، چېرته زېږېدلی دی او د کوم وخت دی خپل ادبي سفر آغاز کړی دی، نو که په لنډه توګه باندې خپل پېژندنه را سره وکړئ نو ډېر به ښه. ستوري صاحب زه خو په ټل کې زېږېدلی یم لکه تاسو ووې 1953 کې، هلته مې 10 پاس کړی دی، 14 مې پرایویټ کړی دی او شعر چې کوم دی دا به یو عطا ده د الله تعالی ته چاته ویر کړي. نو چې موږ واړه وو هم نو موږ به کله کله داسې شعرونه ویلو او زموږ په علاقې کې دا ولسي شاعري به خلکو کوله، هغوی نه به موږ زده کړه کوله. داسې ښه شاعران په هغې علاقې کې نه نو داسې موږ دغه د شعر او ادب یوه لار ونیوله او بیا موږ ډېر ښه پروګرامونه وکړو په ټل کې. څه کله زه د ټل مشر وم د پښتو ادبي چمن، نو بین الاقوامي مشاعرې مو وکړې. څه د افغانستان ټول مشران ځنه ژوندي دي او ځنه د الله تعالی وبخي، لکه رفیع صاحب غوښو، غروال صاحب غوښو او نور ډېر زیار صاحب هم ژوندی دی، خدای دې ژوندی لري. دې نه علاوه زموږ د دغې پښتونخوا د بلوچستان د سیمې ټولو شاعرانو پکې ګډون کړی دی او دا هم تا ته پته ده زموږ په 2015 کې عالمي کنونشن کړی دی په نشترحال کې او په 2014 کې عالمي کنونشن کړی دا پښتو ادبي چمن کړي دي. خو دا وه څه دا ذمهواري زموږ په سر وه، موږ به دا کوله. نو داسې موږ دغه د ادب او د پښتو خدمت خو غیر محسوس انداز کې کړی دی. داسې نه دی ځکه موږ د چا په وینا کړی دی، غیر محسوس انداز کې موږ دا کار کړی دی او تر اوسه پورې بس دلته رسېدلي یو. نور ټول افغانستان څو زموږ کوم شاعران ادیبان دي هغه هم پېژنو، موږ هم پېژني او ټل هم پېژني. د ټل مشاعرې به هم ما ټولو ته یاد وي. زما دا خیال دی چې د ټل مشاعرې به څوک نه هېروي. ډېره مهرباني. بلکل قدرمن بنګش صاحب، ستاسو په هکله باندې خو زه څه ناڅه معلومات چې زه لرم، تاسو ډېر زیات کار کړی دی او ډېر وسیع په هره برخه کې هم د پښتو ادب په لمنه کې یو څه ورچولي دي. زه د قدرمنو لیدونکو اوریدونکو مینوالو نه چې دم ګړی موږ سره یو ځای شوي د هغې نه مننه کوم او هیله کوم چې د بنګش صاحب دغه مرکه چې ده تر پایه پورې واوري او د
موږ سره د کمنټ د لارې ملګري شي، په خپلو کمنټونو باندې زموږ قدرمن میلمه ونازوي او د ده څخه پوښتنې هم وکړي. که کومه پوښتنه لري چې هغه هم بنګي صاحب خپله ورته جواب کړي. نو بنګي صاحب راځو دې ته چې تاسو د پښتو ادبي تنظیمونو سره دغه لرئ، دا واسطه لرئ او هغه غړیتوب هم لرئ. دغه تنظیمونو نومونه که راته واخلئ، که کوم تنظیمونو سره اوس هم شته او که نه هغه تنظیمونه اوس ختم شوي دي، ځکه چې دغه تنظیمونه د سیوري لاندې تاسو ډېر غټ غټ پروګرامونه کړي دي. نو که دې باره کې راته لږ معلومات راکړئ. بنګي صاحب زما غږ اورئ؟ ستاسو غږ تر ما نه رارسي بنګي صاحب. زه کوشش بیا کوم چې زه بنګي صاحب راواخلم. د انټرنیټ ستونزه لري، نو دوستانو زه کوشش کوم چې هغه بنګي صاحب زه د ټلیفون د لارې راواخلم، ځکه چې د انټرنیټ ستونزه زیاته ده. نو ساعت کې راشي او ساعت کې دغه شي. زما غږ در رسېږي بنګي صاحب؟ اوس رسېږي بالکل. او ما چې کومه پوښتنه وکړه هغه دا وه چې مالې دا تاسو چې کومو تنظیمونو سره غړیتوب لرئ یا د هغې سرپرستي کړې ده، د هغې د تنظیمونو لارې تاسو ډېر لوی لوی پروګرامونه کړي دي، دغه تنظیمونه اوس هم شته دی او که نه؟ او که شته دی نو ولې دغه پروګرامونو دا سلسله او دا لړۍ ولې ختمه شوله؟ ځکه چې دغه خو ډېر یو بین الاقوامي او یا بین المللي تاسو پروګرامونه کول او د لر او بر نه او د ټولې دنیا نه به ورته حتی چې زما والد صاحب هم په دغه ستاسو یو پروګرام له راغلی و. نو دا ولې ختمه شوله؟ د دې وجه څه ده؟ ستوري صاحب بالکل همدغسې ده. اولنۍ خبره خو دا ده چې پښتو ادبي چمن ډېر لوی لوی پروګرامونه ما درته وویل څه کړي دي، کنونشن یې کړي دي په نشتر حال کې، او بالکل خالص ادبي کنونشن یې کړي دي، هیڅ قسم ته په شا ورته سیاست نه و. او بیا دې نه علاوه چې کوم دی مونږ د کوهاټ آرټس کونسل سینیر وایس پریزیډنټ پاتې شوی یم 15-16 کاله. هلته کې ما هم ډېر لوی کارونه کړي، لوی لوی میلې مې کړي دي په پېښور کې. زمونږ کوهاټ آرټس کونسل بریالیتوب وړی و. همداسې په اسلام آباد کې ملا شوي وه چې د مونږ کوهاټ آرټس کونسل بریالیتوب وړی و. نو مقصد دا دی چې دا پروګرامونه مونږ کړي وو. خو اوس بیا تاسو ته ښه پته ده چې هغه پروګرامونه مونږ کولو بیا حالات داسې خراب شو چې بیا هغو حالاتو کې هغه پروګرامونه نه شو کېدلی. نو د دې وجې نه او بل یوه هوا چې لیدلې وه او پروګرامونه به کېدو هر ځای کې، نو یو خواهش و د ټولو. اوس هغه شان هغه نه ملګري شته، څوک مړه دي او څوک نسې دي، هغه چا خبره څه د خوځېدو لږ پروګرامونه مدم شوي دي. خو بیا هم زمونږ په ذهن کې هغه خبرې شته، انشاءالله هغه ګلدستې به بیا جوړې نه شي هڅوي. او بله خبره دا ده چې موږ به انشاءالله چې داسې پروګرامونو تابع لرو، زړونو کې مشته او انشاءالله د والد صاحب راغلی و مونږ سره ټل ته روان و، خو په کوهاټ کې بیا طبیعت یې هغه خراب شو، نو بیا دې وجې نه هغه پاتې شو. نو داسې بنګي صاحب ستاسو غږ چې دی هغه کله کله کټ کېږي، قطع کېږي، ستاسو انټرنیټ کمزوری دی. نو که چېرته ممکنه وي ما سره د ټلیفون د لارې هم تماس نیولی شئ. زه بخښنه غواړم دوستانو، زه بنګي صاحب په دغه د انټرنیټ ستونزه ده او د انټرنیټ ستونزې دلته وي، نو په دغه وجه باندې د هغه غږ قطع کېږي، کټ شي او بیا را پیدا شي. نو زه بخښنه غواړم. زه د هغه سره د ټلیفون د لارې اړیکه نیسم او انشاءالله چې بیا به د هغه غږ تاسو صفا اورئ. په دې منځ کې به زه کوشش وکړم چې یوه د کلمه د بنګي صاحب ما سره وي، زه به هغه د سره کېدم چې په هغې باندې خپرونه آغاز کړو. کینما تر څنګه څنګه اے د ګلاب غوندې ګل رنګه څنګه، ما وی چې پاس غره ته مې مه راخېږه
ما وی چې پاس غره ته مې مه راخیږه، ما وی چې غورځې له ګړنګه څنګه. بادشاهان سر د زه نیونه وهي، بادشاهان سر د زه نیونه وهي، بادشاهي غواړه له ملنګه څنګه. او سترګې د سترګو ته اوس نه راګوري، سترګې د سترګو ته اوس نه راګوري، لکه چې پرېوتې له جنګه څنګه. سترګو ته اوس نه راګوري، لکه چې پرېوتې له جنګه څنګه. او چې ته یې ولیدې که تا ولیده، چې ته یې ولیدې که تا ولیده، سپینه سپوږمۍ شوله بدرنګه څنګه. سپینه سپوږمۍ شوله بدرنګه څنګه. سروش د اوښکې ځکه خو راوري رانه. په ډېرې بخښنې سره بنګش صاحب چې زمونږ تخنیکي ستونزه هم وه، ستاسو غږ هم صحیح نه راته، دوستان هم منتظر دي. هغه ستونزه اوس حل شوله، اوس به کېدای شي ستاسو غږ راشي. که د سره نه تاسو یو بل غزل را سره شریک کړئ، ځکه دا غزل ما خپل هم ډیکلمه کړی دی، نو مهرباني وکړئ یو غزل را سره شریک کړئ. زمونږ دوستان د کمنټ له لارې موږ سره ملګري شوي دي، هغوی وایي چې غږ صحیح نه راځي. نو دغه د غږ ستونزه ده، ستاسو د انټرنیټ ستونزه وه، نو هغه ما کوشش وکړ چې دوباره د سره نه تاسو راوالم، نو مهرباني وکړئ. د هغه کې دا یو غزل دی څه د مهرباني بس دغه کومه
د تا حسن که شر وټوکوي څه د تا حسن که شر وټوکوي څه ښه ډېر ښه که اور چېرته شرر وټوکوي څه که اور چېرته شرر وټوکوي څه ډېره لا ډېر ښه په سره اور کې سپېلني رازرغونېږي په سره اور کې سپېلني رازرغونېږي که نظر د نظر وټوکوي څه که نظر د نظر وټوکوي څه ډېره لا ډېر ښه اوبخورې دی په وینه باندې شوی اوبخورې دی په وینه باندې شوی دغه ځمکه که سر وټوکوي څه او دغه ځمکه که سر وټوکوي څه ډېره لا ډېر ښه مهربان او د خوشبو غوندې ښایست درنه څاڅېږي د خوشبو غوندې ښایست درنه څڅېږي نو که لاره خطر وټوکوي څه نو که لاره خطر وټوکوي څه ډېره لا ډېر ښکلی مهرباني او مونږ خو خپله سیمه ماتې باندې پرېښوه مونږ خو خپله سیمه ماتې باندې پرېښوه ډېر ښه اوس مې غر که سنګر وټوکوي څه اوس مې غر که سنګر وټوکوي څه ډېره لا مونږ خو خپله سیمه ماتې باندې پرېښوه اوس مې غر که سنګر وټوکوي څه د تیارو یاران رڼا سره ړانده شي د تیارو یاران رڼا سره ړانده شي د بم سترګه که لمر وټوکوي څه بم مونږ ګوند ته وایو هغه چې نظر شپې لګي او د ورځې نه لګي ښه ښه ډېر ښه د تیارو یاران رڼا سره ړانده شي د بم سترګه که لمر وټوکوي څه ډېره مننه مهربان ډېر ښه بنګه صاحب ډېر ښکلی غزل هم را سره شریک کړه ستاسو نه بل د خپرونې په جریان کې نور غزلونه ما اورو زه په بخښنې سره د ټولو لیدونکو اورېدونکو کتونکو نه په ډېرې بخښنې سره بخښنه دې غواړم چې زموږ خپرونه د تخنیکي ستونزو او خپله د انټرنیټ د ستونزو په وجه باندې لږه شانې دغه شوله ده ټکنۍ شوه نو انشاءالله چې نور خپرونه به موږ هم د ټلیفون د لارې راواخېسته دا به ښه وي نو بانډي صاحب ستاسو د ادبي خدمتونو هغه لړۍ چې دا سلسله چې دا خو ډېره هغه ده نو که په دې باره کې را سره دغه وکړي چې تاسو په دغه کې سفرونه هم کړي دي په دې خپل ادبي سفر کې نور سفرونه هم کړي دي لکه یورپ ته هم تللي یاستئ عربي ملکونو ته هم سفرونه کړي افغانستان ته هم کړي دي که دغه باندې لږ رڼا واچوئ چې کوم هېوادونو ته تللي ستوري صاحب یورپ ته خو نه یم تللی خو قطر دوبۍ افغانستان او د ملک د ننه ډېرو ځایونو کې مونږ د ادبي سفرونه کړي دي ولاړ یو خبره دا ده څه دی دا د 1993 خبره ده که د 92 خبره ده څه زه قطر ته لاړم د قطر ادبي ټولنې یو پروګرام جوړ کړی و او د پاکستان په سفارتخانې کې په حال کې نو هلته زه لاړم ما سره یو اعظم صاحب و یو ظاهر شاه صاحب و هلته کې مونږ 3 کسانو 3 غنټې مشاعره کړې وه صرف 2 کسانو هغلته کې بل چاته دا اجازت نه اوس په سټیج باندې به غزل اورئ یا به شعر وایي نو مونږ دا مشاعره 3 افغانستان د سفر که راته ووایي افغانستان کې کله سفر کړی و څوک د سره و افغانستان ته زه مونږ 2-3 ځله لاړ یو یو ځل خو ډېر کسانو مونږ سره دلته نه ملګري وو ساحل صاحب وو نور وو بیا هم مونږ سره ساحل صاحب وو دا ټول ملګري چې کوم زمونږ سینیر ملګري دي دا ټول مونږ سره وو مونږ هلته کې ماشاءالله چې 3 ورځې په باغ باغا کې تېرې کړي په انټرکانټیننټل کې او داسې یو ځل مونږ لاندې هوټلو کې تېرې کړي دي خو هغوی ډېر ښه بندوبست سره به مونږ وړلو راوړلو او سیمینارونه او مشاعرې وې دا هم به کولې نو امن مشاعرې وې د امن سیمینارونه وو او داسې نور وړه وړه پروګرامونه وو ماشاءالله سلته کتابونه هم چاپ شوي دي خو ما خو پخپله نه دي کتلي خو زه پاکستان یم تسنیم صاحب وو مونږ وو ماښام صاحب وو داسې نور د دغې سیمې کسانو د کوټې کسانو دا مونږ ټول تقریبا په یو ځای باندې دلته نه تللي یو او خدای پاک د افغانستان هغه خلک خوشحال لري بلکې د افغانستان ټول خلک ته خدای خوشحال دي ټولې دنیا خلک د انسانان د خدای خوشحال لري مونږ ته ډېر قدر راکړی دی مونږ یې ډېر نازولي یو
مننه بنګي صاحب، موږ سره د کمنټونو د لارې دوستان ملګري شوي دا کمنټونه بیا برازینو له شانې د ستونزې د لیدلو کې. نو که ستاسو اجازه وي زه به دغه کمنټونه ولولم او بیا به خپرونې په منځ کې که دی کوم سوالونه لرل هغې ته به هم جواب ورکوي او ستاسو نه به نور هم شعرونه اورو، نورې خبرې به هم سره کوو. موږ سره لا وخت شته دی ستاسو د خپرونې. لومړنی کمنټ موږ سره بریال یوسفزي کړی دی او لیکلي چې سلامونه ستوری صاحب تاسو ته او قدرمن سلیم صاحب ته سلامونه. وعلیکم السلام. تاسو به دا کمنټونو ته غوږ کېدئ، زه به کمنټونه ټول ولولم، بیا به خپل سلامونه به ورته ویم، تاسو به بیا په اخره کې د دې جواب ورکړئ. خبره سره نه ټکر کېږي ځکه چې یو بل نه وینو. نو بریال صاحب ډېره زیاته مننه. بریال صاحب زموږ ډېر ځوان او تان شاعر دی او موږ ورسره ډېره یو ښه رنګینه خپرونه درلودله او الله دې خوشحاله لره او په هره خپرونه کې زموږ سره اوس برخه هم اخلي. زه د خپلو دغه ملګرو نه زه لږ ګیلمن هم یم په دې ټولو دغه نه که بریال صاحب ونیارې او موږ سره دغه شانې په راتلونکو را روانو خپرونو کې برخه واخلي او زموږ نور شاعران وهڅوي او تشویق کړي، نو دا به زموږ لپاره هم د ویاړ خبره او زموږ هغه حوصله افزایي به هم کېږي. خو زموږ اکثره ملګري چې دلته خپرونه وکړي بس بیا زموږ چینل ته خدای پاماني ووایي، نور شاعرانو سره کار نه لري، صرف د خپل ځان سره کاري. نو زه د ټولو دوستانو نه دا هیله لرم چې زموږ سره کوم شاعران ملګري چې خصوصا خپرونې کوي د نورو شاعرانو په خپرونو کې را سره هم د بریال صاحب غوندې برخه واخلئ. بریال صاحب بیا لیکلي دي چې د سلیم صاحب نه پوښتنه ده چې کشرانو کې څوک ښه نظم لیکي او مشرانو شاعرانو کې څوک ښه نظم لیکي. او بله غوښتنه چې خپل زه او ته مې نظم راته ووایي، وایي دا ستاسو نظم به زه او ته، نو مهرباني به وکړئ دا به ځان سره یاداشت کړئ دغه زه او ته، دا به بیا ورته په اخره کې ووایي. زما ډېره ګرانه او قدرمنه همکاره او زه به دا ووایم چې زما زموږ د دې چینل روان چې اوس رانه په رخصتۍ باندې ده تورپیکۍ قیام قادري دا را سره د کمنټ د لارې ملګرې شوې ده، سره د دې چې مصروف هم ده. نو ډېره زیاته مننه دې کوم چې په دې مصروفیت کې بیا هم زموږ د هڅونې دپاره زموږ د خپرونې ته وخت ایستلی دی او کمنټ یې کړی دی، لیکلي چې سلامونه نیکې هیلې ګران همکار ستوري صاحب، قدرمن مېلمه بنګس صاحب ته او د ستوري راډیو تلویزیون ټولو قدرمنو اورېدونکو مینوالو ته وړاندې کوم. هیله ده ټول تر دې دمه راته روغ جوړ او هوسا اوسئ. بنګس صاحب نړۍ مننه چې زموږ ستوري راډیو تلویزیون ته مو تشریف راوړو. ستړي مه شئ، هر کله راشئ، که څه هم د ځینو مصروفیاتو له کبله په ژوندۍ خپرونه کې خپل ګران همکار سره نه یم، خو روحاً ستاسو سره یم او په مینه مو خپرونه اورم. قدرمن همکارې زه بیا هم ستاسو نه مننه کوم. ما مخکې دې ذکر وکړه چې تاسو زموږ د هڅونې او زموږ د ډاډګرۍ لپاره حتما د کمنټ د لارې خو حتما را سره شریکېږئ او برخه اخلئ. نو بیا هم مننه کوم او هیله مند یم چې تر پایه زموږ خپرونه وګورئ. زموږ مېلمه زموږ ټول دوستان چې موږ سره یوځای شوي دي تر اخره پورې ونازوي په خپلو کمنټونو باندې. مجیب پکتیاوال دا سره ملګری شوی هغه لیکلي سلامونه وعلیکم سلام، هر کله راشي په خیر راغلی. نور سندان صاحب را سره ملګری شوی، نور رحمان سندان صاحب چې دا هم ډېر ښه شاعر دی او د افغانستان د کابل نه را سره یوځای شوی دی، هغه لیکلي چې سلامونه ونیکې هیلې قدرمن ستوري صاحب تاسې ته او ستاسو دروند مېلمه سلیم بنګس صاحب ته وړاندې کوم. ښه بنډار ولرئ. مننه سندان صاحب، هر کله راشئ او مننه مو کوم چې زموږ سره مو د کمنټ د لارې برخه واخیسته. زموږ ګران دوست همدرد عارف همدرد صافی صاحب دا را سره ملګری شوی دی او هغه لیکلي چې ستوری صاحب تاسې او قدرمن مېلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. همدرد صافی صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله یم چې تاسو د کمنټ د لارې خپل شتون را سره یقیني کړ او په خپرونه کې مو را سره د کمنټ د لارې برخه واخیسته. لیلا خور را سره ملګرې شوې ده، هغه لیکلي دي چې السلام علیکم. وعلیکم سلام، خوشحاله او سوکاله اوسئ. مننه مو کوم چې برخه مو را سره واخیسته. شاعر ګل اغا الفلوار هم را سره د کمنټ د لارې ملګری شوی، لیکلي دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورور بصیر خان بیدار ستوری صاحب او تاسو ته او ستاسو مېلمه او ستاسو همکار ته ډېر ډېر سلامونه وایم. بیا مو خدای کامیاب تر او تازه لره او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ګل اغا الفلوار صاحب، هم یو ښه شاعر هم دی او ډېر ښه ترنم هم کوي. د سره هم موږ یو خپرونه لرله او بیا هم امیدواره هیله یو چې بیا هم ورسره یو خپرونه وکړو. تورپیکۍ خور لیکلي چې غږ هم نشته دی، د غږ مسله به انشاءالله چې اوس حل شوې وي. مخکې غږ بند و، رښتیا هم
لالپوروال صاحب هم لیکلي چې غږ نشته دی نو هغه د غږ مسله په دلته د مایک ستونزه وه او بیا پکې د انټرنیټ ستونزه راغله نو زموږ ګډوډ شو نو غږ پکې بند شو نو انشاءالله چې اوس به دا مسله حل نو بیرته لیکلي چې اوس صحیح شو. همدارنګه عبدالغني فقیر چې دا زما د ماما زوی هم دی نو دا هم لیکلي چې سلامونه ونه کې هیله مې قبول کړي قدرمن مېلمه ته هم سپیشل سلامونه وایم. نو غني جانه ډېر زیاته مننه کوو چې تاسو همیشه زمونږ د خپرونه کې د کمنټ د لارې حتما برخه اخلئ. لطیف خان لطیف صاحب چې ډېر ښه ترنم هم کوي ډېر ښه شاعر هم دی دی راسره د لومړي ځل لپاره ملګری شوی لیکلي چې بریالی اوسئ وروره تم بریالی اوسئ او مننه کوو چې زموږ سره د کمنټ د لارې ملګری شوی. عبدالمالک صاحب راسره ملګری شوی هغه لیکلي چې ګران ستوری صاحب او ستاسې مېلمه ته سلامونه او درناوی. مننه مالک صاحب هر کله راشي خوشحاله اوسئ او مننه وکړم چې زموږ خپرونه کې د کمنټ د لارې تاسو هم ګډون وکړ. سلیم بنګش صاحب دې راته ژوندی وي دا زما د ترور زوی دی لطیف خان لطیف راته لیکلي دي نو د دې نه خو زه نه وم خبر لطیف صاحب ګوره د خپل ترور زوی خپرونې له راغلي او موږ له نه راځي زموږ چې دا دونه خپرونې وشو ته پکې ما اول ځل ولیدلي نو لطیف صاحب خو زما د فیسبوک ملګری هم دی زما یوه دکلمه هم کړې وه ډېر خوږ غږ څښتن هم دی الله دې خوشحاله لري. شاعر ګل اغا لالپوروال لیکلي چې ستوری صاحب ګوره که وخت وي یو غزل د سره شریکولی شو نو دا نننی ورځ لالپوروال صاحب مونږه سلیم منګش صاحب ته ورکړې ده او څه په کمنټونو تېری شي نو زه به بخښنه غواړم که یو بیت یا دوه بیته څوک دوستان را سره شریکوي او ډالۍ کوي نو زه به ورته ډالۍ کړم نو پوره غزل چې دی دا به انشاءالله په بل وخت کې زه به شریک کړم او دوستانو سره به په ګډه باندې واورو. لطیف خان لطیف صاحب لیکلي چې ستوری صاحب ګراد آباد وي. شکیب خان زموږ یو ډېر ګران خوږ ځوان او تان دغه دی ملګری دی او دی همیشه زمونږ خپرونه دا یو خپرونه دا نوم مس کړې ده او نه پرېښودې ده هره خپرونه په ښه مینه باندې اوري بیا راسره بیا ملګری شوی دی لا کمنټ خو نه دی کړی خو کمنټ ته منتظر یو هلته ماته لیکي چې بس لګی دی ګوري او سمدان صاحب لیکي چې وړاندیز دی نو نه پوهېږم چې څه وړاندیز دی ستوری صاحب وړاندیز دی وایي پر ځای دی او بلکل وړاندیز مې په ځای دی خو تاسو نه په ځای کوئ خپرونه وکړئ بیا رانه لغه شئ لاړ شئ نو زه مهرباني وکړئ د خپرونه کې دا نور شاعران چې کوم مېلمانه راځي نو د دوی حوصله افزایي کوئ او د کمنټ د لارې راسره برخه اخلئ او خپرونه کې ملګري کېږئ. او تور فکر خور لیکلي دي چې مننه ستوری صاحب بریا مو غواړم. نصیر ستوری یوسفزی راسره ملګری شوی دا زما ورور دی په جرمني کې دی هغه لیکلي دي ټولو ملګرو ته سلامونه او درناوی او بنګش صاحب ته دې تل روغه سټه ولري او په زړه پورې خپرونه روانه ده. ډېره مننه نصیر ستوري هم دا اول ځل دی چې ما سره د بنګش صاحب د خاطر دغه وکړه ګډون وکړه په خپرونه کې او کمنټ یې ولیکه موږ به هم ترې مننه وکړو. لیلا خور او شخاخه د خپلو منځونو کې سلامونه لیکلي. عبدالوارث خلجي صاحب چې دا د جنوبي پښتونخوا نه دی دا هم سلامونه لیکلي دي او لیکلي دي چې د نن دروند مېلمه شاعر جناب بنګش صاحب ته او ټول اوریدونکو ته د خپرونه کې شرکت کړی دی ښه خپرونه ته غواړم ټولو ته سلامونه وایم. وعلیکم سلام خلجي صاحب خدای خوشحاله او سوکاله لرې ډېره زیاته مننه. نو دغه لطیف خان وایي چې نه قسم دی چې ستاسو پروګرام نن مخې ته راغی وایي نو زه نور به وایي ضرور راځم. لطیف خان بس دا ښه کار وشو موږ به د آینده په تمه یو تا نه به هم یو موږ یو ترنم واورو ستا سره به یو خپرونه کوو نو ځان ونه چمتو کوو که کله وزګار وي نو ماته میسج وکړه زه به د خپرونې وخت برابر کړم او انشاءالله چې تا سره به یو ډېره ښکلې او مزېداره خپرونه وي ځکه چې ستاسو ترنم هم ډېر ښکلی دی او شاعري هم ښکلې ده. بریال یوسفزی صاحب لیکي زما پوښتنه دا وه چې د ټل په سیمه کې په کشرانو او مشرانو کې وایي د نظم ښه شاعران څوک دي نو هغه به ځان سره بنګش صاحب یاداشت کړي دا کمنټونه چې ختم شي بریال صاحب تاسو ته به جواب درکړي. نور سمدان صاحب هم وایي چې بیا به نور کوشش کوو چې راځو. سلیم منګش صاحب ته د ډالۍ وي وایي بیا هغه زړې هیلې رازوانې که جانانه مهربانې نو ګچ خلجي صاحب زه بخښنه غواړم ډېره زیاته دا زه د لیپټاپ د لارې دا خپرونه کوم او په لیپټاپ کې دا کومې
توري چې د یو بل سره نښتي وي داسې معلومیږي لکه نسل. نو زه به غلط ووایم بیا به راته غوسه چې ولا ګوره زما شعر دی غلط ووایم او راته خراب دی کړ. نو انشاءالله چې بل وخت کې به درته ووایم ډېره زیاته مننه. او قدرمن بنګش صاحب دغه کمنټونه و چې ما ستاسو مخې ته کېغوسته او تاسو ورته جواب ورکوئ په هغه کې کومو دوستانو چې کوم ستاسو نه پوښتنې کړي دي د هغې به هم جواب ورکوئ. مهرباني. ستوري صاحب ډېره مهرباني. دا ډېرو کسانو کمنټونه وکړي دي او سلامونه یې کړي دي. اوله ټولو ته وعلیکم السلام. ټول د خدای پاک خوشحال لري. الله تعالی دې ټولو باندې رحم وکړي مونږ سره. او د ستا ورور جرمني نه په اول ځل تا سره خبرې وکړې هغه ته هغه هم زه شکریه ادا کوم. سلام یې کړی دی خو دا حق زما و ولې چې دوی پلار چې کوم و هغه هم زموږ مشر و مونږ سره لاړ دی. د هغه مکالام هم مونږ په کتاب کې چاپ کړي ده پښتو پرون نن او سبا کې. نو دا حق هغه باندې زما اوس هغه زما حق ادا کړو او خدای پاک دې اجر ورکړي او پروردګار دې هغه زموږ مشران وبخښي. او بل لطیف بالکل زما د ترور زوی ماما زوی دی زما او د دې نیکه ګل خان نومېدو ډېر لوی شاعر و ولسي شاعر و او خو هغه مونږ ته څه کلام پاتې نه دی سوا د یو دوو شیانو نه لږې کړی پاتې زما یې په یوه کتاب کې لږ لږ ذکر کړی دی. نو یقینا لطیف ته زه سلام کوم او ټولو ته سلامونه کوم. خو بیا دې خصوصي طور باندې ځکه زما هم ډېرو وختو پس ورسره یو قسم ته رابطه وشوه. نو دې نه علاوه چې کوم نورو کسانو سلامونه کړي دي هغوی ته خو ما سلامونه جوابونه وویل. او په ټل کې د نظم ښه شاعر چې کوم و هغه محمدین مقید و. مقید چې څومره کلیات دی هغه چې مونږ وګورو نو هغه کې د نظم ښه شاعري شته. نو زیاتره شاعر د نظم هغه و. اوس مونږ که نظم او غزل بېلوو نو بیا ورباندې خبرې کېدی شي خو که مونږ د نظم خالص د نظم په شکل کې خبره کوو نو بیا محمدین مقید د نظم شاعر و. نن سبا نظم چې کوم زلمی کول دی هغه ډېر کم لیکي. نن سبا تقریبا ډېر خلک یا ډېر ملګري داسې دي چې هغه غزل لیکي. هغه وایي چې په ځوانانو کې وایي څوک دغه کوي ده په ځوانانو کې اوس مونږ سره د نظم ما درته وایي چې نن سبا زلمی کول چې څومره دی هغه غزل طرف ته متوجه دی. نظم ډېر کم خلک لیکي. اوس ځنه کسان داسې دي چې هغه آزاد نظم لیکي خو خاص په خصف کې نشو اچولی. نو دغه نور دوستان چې دي د ټولو تاسو ته سلامونه دغه کړي خصوصا زما ګرانه همکاره چې دا تورپیکۍ قیام قادري هغې تاسو ته خصوصي سلامونه وړاندې کړي دي. نو هغې ته څه ویل غواړئ؟ وعلیکم السلام. دې ټولو ته زما طرف نه هم سلامونه. ټول اغلي چې څومره دي چا سلامونه کړي دي هغوی ټولو ته زما طرف نه سلام. او بس دا خبره ده چې پښتو پرمختګ په دې کې دی چې موږ پښتو اورو لیکو وایو او لولو او داسې پروګرامونو ته رسو نو دې سره پښتو ته وده میلاویږي. نو دا ډېره لویه مهرباني. تاسو د خدای ټول خوشحال لري. مننه بنګش صاحب. موږ سره د کمنټ د لارې دوه درې ملګري نور هم نوي یو ځای شوي دي. غني رحمان صاحب چې دا هم ښه شاعر هم دی او د موږ ته سلامونه تاسو ته هم لیکلي مونږ ته هم لیکلي او وایي چې خوندور پروګرام دی. وارث خلجي صاحب لیکلي وو چې بیا هغه زړې هیلې راځوانې کا او سترګې د جانانه مهربانې کا. بس دغه یو بیت چې راته لیکي نو وارث صاحب موږ به ښه وایو. او ای د پښتانه غیرت پښتو مینې ټولې نغمې ټولې راافغانې کا. نو ډېره زیاته مننه وارث صاحب. خوشحاله اوسئ. بنګش صاحب زما بله پوښتنه به دا وي چې تاسو خو په نظم او شعر دپاره او غزل لپاره هم ډېر کار کړی دی. نو که دغسې د نثر په باره کې هغه خپل دغه راته ووایي چې تاسو څومره کتابونه لیکلي دي او که لنډ لنډ یې دغسې نومونه هم لږ واخلي نو ښه به وي. نثر هم کړی دی نظم هم کړی دی. په نثر کې زما لکه یو روحاني دنیا په لور دا د حج سفرنامه ده چې چا لوستي نو هغه ته پته لګېدلي وي چې یاره دا څنګه ده. خو ما مطلب دا د هغې نه علاوه بله ده د سمندر په غاړه دا د اماراتو سفرنامه ده. او دې نه علاوه زما یو کتاب دی د ټل په خوا کې د ثقافت رنګونه چې دا مونږ ته پښتو اکیډمۍ پېښور چاپ کړی دی. دې نه علاوه یو کتاب زما ما سره قلمي نسخه وه د بابو جان
هغه باندې د ټولو محققینو دا رایې وه مخکې لکه راورټي وغیره څه دا لغمانی دی او سور کافر و بیا مسلمان شو هغه باندې ما کار وکړو هغه لویه څه 800 صفحې غالبا کتاب جوړ شو او په هغه باندې ما سریزه ولیکله او په هغه باندې ما حاشیې ولیکلې او معنی او څه هغه بیا ما ته پریټي اکیډمي چاپ کړی دی هغه کتاب دې نه علاوه د معرفت چراغ په نوم ما یو کتاب چاپ کړی دی زه سند ته لاړم سند کې ما یوه مقاله اورولې وه په اردو کې د شاه عبداللطیف پټای په پروګرام کې سیمینار کې نو هلته کې بیا ما ته دا پته ولګېده څه دلته کې زمونږ په نمک منډی کې یو ډېر لوی ولي الله دی شاه کابل هغه سند کې د شاه عنایت مرید و نو بیا زه څه راغلم بیا ما وکتو بیا هغه باندې شاه یو کتاب لیکلی و هغه کتاب بیا ما ترجمه کړو نو د معرفت چراغ په نوم دې نه علاوه زما دوې مجموعې خو د شاعرۍ دي او هغه د نثر هم یو څو کتابونه نور هم دي خو اوس ما ته داسې ذهن ته نه راسي خو بهرحال دا څه اووه کتابونه دي که څومره چاپ دي او دې نه علاوه د نور کتابونه هم ما سره د افسانو افسانې زما ما ډېرې لیکلي دي ډېرې په رسالو کې چاپ دي دې نه علاوه حکیم هم لیکلي دي په رسالو کې چاپ دي دې نه علاوه ډېر داسې مطلب دا دی ډېر تقریبا په هر یو صنف کې مقصد دا چې تاسو په نثر کې د ټولو نه زیات کار په نثر کې د نظم نه زیات کار په نثر کې کړی دی نو بس د نثر ته ډېر زیات ضرورت هم دی په پښتو ادب کې او الله دې نور همت درکړي بنګ صاحب چې قلم پې وخوځوئ خو دلته بریال یوسفزي صاحب هغه یو نظم تپوس کړی دی لکه د غوښتنه یې کړې ده چې دا راته واورې چې زه او ته په نوم باندې یو نظم دی وایي دا را سره شریک کړي او بل لاره چې حسین احمد صاحب لیکلي سلامونه او احترام بنګ صاحب وایي ښه راغلاست او د نوټ ستونزه وه نو اوس سره مې حاضري ولګوله حسین احمد صاحب هر کله راشي په خیر راغلی بس اوس چې د حاضري ولګوله اوس به وځي نه او پروګرام به تر اخره اوري ځکه چې لږ وخت پاتې دی نو دغه نظم که را سره شریک کوي بیا به زه یو د کلمه سره کېرم مرحبا دا نظم بس د بریال صاحب شته لیدلی کتاب کې و بهرحال زه او ته زما یوه ورځ مکتب کې د بړه په یوې څانګې خپل نوم سره جوخت د تا نوم ولیکلو ما یوه ورځ مکتب کې د بړه په یوې څانګې خپل نوم سره جوخت د تا نوم ولیکلو زه او ته واړه وو څومره ډېر خواږه وو واه زه او ته واړه وو څومره ډېر خواږه وو او نن چې زه کلونو وروسته مکتب ته لاړم نو په همهغې څانګې نومونه همغسې وو ډېر ښه او نن چې زه کلونو وروسته مکتب ته لاړم نو په همهغې څانګې نومونه هغسې وو خو ښه لوی شوي وو لکه چې زه او ته واه یو بل نه لرې هم شوي وو لکه چې زه د تا نه او ته له ما نه مهرباني ډېر ښکلی نظم و بنګي صاحب موږ سره زه په منځ منځ کې ځکه د دې دوستانو نومونه اخلم چې دا خاص تاسو او زموږ دپاره په مینه باندې راځي او دوی هم حق لري چې زه ورته یوه یادګرنه وکړم نو ستاسو په اجازه باندې دا کم نوي کسان چې راغلي دي د هغې زه نومونه اخلم رحمي الله جانان دا هم یو ښه شاعر دی د لغمان اوسېدونکی دی دی را سره ملګری شوی لیکلي دي چې سلامونه سوری صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او وارث خلجي صاحب بار دغه رالیږي دا بیتونه رالیږي خو موږ سره وخت کم دی ځکه چې څه وخت رانه نیټ خراب کو څه زمونږ هغه دا خبره چې په ټلیفون کې اخوا دېخوا څه ستونزې راغلې نو په دغه وجه باندې زه بخښنه غواړم خلجي صاحب که کوم بیت ته پاتې کېږي که کوم زما مخې ته راته خو زه به یې لولم که نه کېده ځکه چې ما سره مې نن قدرمنه همکاره نشته زه یوازې یم او هغه چې ما سره نو بیا زه د دې ستونزو نه دغه یم ده او دغه هم شاعر ګل اغا لالپوروال هم یو څو بیتونه را شریک کړي دي خو په بخښنې سره زه به هغه ته هم ووایم چې زه اوس په دې دغه کې نه یم چې زه ولولم ځکه چې غلطېږي به رانه
حتما رانه غلطېږي. دا ما سره په لپټاپ کې دا یو بل سره نښتې ښکاري او چې بیا لږ اوږد شعر وي بیا خو بالکل نشم دغه کولی. شیرین قیام صاحب چې زمونږ ډېر قدرمن مشر او درون اورېدونکی و، زمونږ د قدرمنې همکارې تورپیکۍ قیام قادري د ژوند ملګری دی، هغه راسره د سره د دې چې وخت هم نه لري موږ سره ملګری شوی دی، لیکلي چې درون ستوری صاحب او قدرمن بنګش صاحب زما درنښت او د زړه مینه مې ومنئ. زه دایمي غیر حاضر هم ستاسو په د پروګرام د اورېدو افتخار لرم. زه د ادب یو کوچنی زده کړیال یم، مګر د ژوند د ستونزو له کبله ستاسې ادبي پروګرامونه نشم اورېدی. بیا هم خوښ یم په بخښنې سره، بیا هم خوښ یم چې ستاسو له زده کړو برخمن یم. قدرمن شیرین قیام صاحب ډېره زیاته مننه چې دومره ښکلی کمنټ هم را سره شریک کړی دی، او بیا هم موږ تاسو نه مننه کوو چې سره د مصروفیت سره د کار زموږ سره برخه اخلئ د کمنټ د لارې او موږ ته ډاډګیرنه او حوصله راکوئ. بنګش صاحب زه که ستاسو خوښه وي نو زه یو د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي، د ادب د خاوندانو د زړه ویني، یو د کلمه خو ما مخکې دوستانو سره شریکه کړله، هغه به بیا تاسو وروسته واورئ. یو د کلمه ما کړې ده، زه به سره هغه خپله د کلمه شریکه کړم. مننه. کینما ترڅنګ ډېر قدرمن سلیم بنګش صاحب وایي چې په تورې شپې کې د هم ګوري رانه، په تورې شپې کې د هم ګوري رانه او غړوي سترګې تاو دي ستوري رانه، غړوي سترګې تاو دي ستوري رانه. او په زمانې پسې اوس منډې وهم، په زمانې پسې اوس منډې وهم، او پوی نه یم لاړه په کوم لوري رانه، پوی نه یم لاړه په کوم لوري رانه. د ګل خبرو سره تاو شوي دي او د پرپورکو غوندې توري رانه، او داسې مرجنه هوا وچلېده، داسې مرجنه هوا وچلېده چې په هوا یې کړلو سوري رانه، چې په هوا یې کړلو سوري رانه. او ما ته زما د ژوند قصه وروي، ما ته زما د ژوند قصه وروي، دا اوښکې ځکه خو راوري رانه، دا اوښکې ځکه خو راوري رانه. هسې مې پاس په بڼو وپېرلې، هسې مې پاس په بڼو وپېرلې، او دا مرغلرې به څوک پلوري رانه، دا مرغلرې به څوک پلوري رانه. او زه خپلو مټو ته دعا کوم، زه خپلو مټو ته دعا کوم، او بل بلاګانې کله ژغوري رانه، بل بلاګانې کله ژغوري رانه. په تورې شپې کې دې هم ګوري رانه، او غړوي سترګې تاو دي ستوري رانه، غړوي سترګې تاو دي ستوري رانه. بنګش صاحب دغه یو ناچیزه ډالۍ وه چې ما کوشش کړی و چې ستاسو دپاره ترتیب کړم، نو خدای دې وکړي ستاسو خوښه شي. ډېره مهرباني، ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزېداره، ډېر خوند یې وکړو. او اوس به د تا نه به هم دغه اورو، لږ د شخصي ژوند طرف ته دې راځمه. زمونږ په خپرونه کې دا هم دغې کې ستا اجازت وي چې بنګش صاحب څو اولادونه لري، او په کورنۍ کې مو نور څوک هم دغسې د ادب مینوال شته دی او د شعر و شاعرۍ سره تعلق او اړیکې لري که نه؟
اولادونه خو مو اووه دي، درېیمه بچی دي او څلور مزامن دي. او زمونږ په کورنۍ کې ما نه کشر ورور رحیم بنګش ښه شاعر دی، د شعر 2 کتابونه انشاپ دي او ډېر خوږ اواز او ډېر خوږ غږ لري، نو هغه شاعر دی. او نور هم زمونږ په کور کې شاعران ادیبان شته او داسې ټول شته دي چې هغوی ادب سره مینه ده. موږ به څه په ټل کې مشاعرې کولې، زما ټوله کورنۍ به پکې انوال وه. دا مېلمانو سمبلول 80 کسه 100 کسه مېلمانه به مونږ په ټل کې په خپلو سورایونو کې په خپلو ځایونو کې سمبلولو او دا کسان به دغه وشپه او مشاعرې ته به تقریبا په زرګونو کسان راتلو او دا ټولې دنیا ته پته. نو مقصد دا دی چې زمونږ ټوله کورنۍ داسې هغو ادب سره مینه ده، که هغه زما مشران دي او که هغه زما کشران دي. او اوس هم ماته کور کې وایي چې کله تا سره شاعر راشي نو بیا ته خوشحال وي. نو خبره دا ده چې شاعرانو سره زمونږ مینه ده، لیکوالانو سره زمونږ مینه ده. نه د شاعر سړي خو به ضرور د شاعر او د لیکوال سره مینه وي او هغې په لیدلو به خوشحالېږي، ځکه چې زمونږ د ټولو دغه حال دی چې کله خپل شاعر دوست او یار وګورو نو زړه مې پرې خوشحاله شي، زړه مې باغ شي چې دغه را پیدا م که که نه، او بیا د مشاعرو دغه م جوړ شي، دغه ماحول هم جوړ شي. نو دغه نن سبا شاعران هم ډېر زیات شوي دي بنګش صاحب، لکه د سوشل میډیا دغه دور دی او بس هر سړی شاعري کوي او دغه کوي. تاسو دغه ته په کوم رجحان ته په کوم سترګه باندې ګورئ، په کوم نظر ورته ګورئ؟ خبره دا سرت کولی هم نشو، خو دا یوه خبره به کوو چې خواري دې کوي. اوس کومه شاعري کېږي ټوله داسې ښکاري لکه څه ماغه یو غزل دی اړوي او راړوي او ونه په خوند نشي اخیستلی. نو دا څه په غزل کې خوري کېږي. سوشل میډیا خو یوه ښه میډیا ده، ورته میلاو ده، مطالعه هم خلک کوي. مونږ به یو کتاب کم ځای نه پیدا کولو، اوس خو ټول کتابونه په نیټ کې پراته دي، نو مطالعه هم سړی کولی شي او په شعر کې خوري هم کولی شي. نو دا یو خواست به مونږ وکړو چې په شعر لیکلو کې خوري پکار ده، تعدیل نه ده پکار. شعر باید لږ معیاري شي که نه، داسې نه شي بس معیاري شعر لیکل پکار دي. زمونږ خپل هم دغه نوي کول ته او نوي ځوانانو ته هم دغه هغه کوم چې مشران دي هغې خو بیا د هغې معیار ته رسېدلي دي او خپل شاعري پخه کړې ده، خو په دې نوو ځوانانو کې دغه یو دغه شته دی چې خپل شعر باید لږ معیاري کړي او معیاري شعر که ټولنې ته ورکړي نو ده به م ورسره هغه دغه به ورسره ښه شي که نه شخصیت یې. نو اوس دې وخت د برخه کې سره اوس یو بل خپل کلام شریک کوي، خو د دې نه مخکې زمونږ همکار یې هغه لیکلي چې ښکلې د کلمه وه مننه، او لیکلي چې د بنګش صاحب شعر ډېر ښکلی خوند یې راکړه. دواړو په عمرونو دې برکت چې تاسو نه هم مننه کوم ښاغلی تورپیکی قیام قادري چې موږ سره د خپرونې تر پایه ملګري او زموږ خپرونه اوري او موږ ته ډاډګیرنه د کمنټ د لارې راکوئ، ډېره مننه. نو که تاسو موږ سره اوس بنګش صاحب مهرباني وکړئ او خپل یو بل غزل را سره شریک کړئ یا نظم را سره شریک کړئ، ستاسو خوښه ده یو غزل ستاسو د خولې نه اورو. غزل به درته واورم. خبره دا ده چې موږ سره خو کتابونه دي که نه، نو ستاسو خپرونې خو ډېرې کمې وي، 1 ګنټه خپرونه یا زیاته نه زیاته. خو بهرحال دا یو غزل درته اورم او ساده غزل ده، کیدای شي زموږ اورېدونکي ورنه خوند واخلي. زه منم په غرونو او راغونو ګرځېدلې ډېر وم. منم په غرونو او راغونو ګرځېدلې ډېر وم، غرونو راغونو ګرځېدلې ډېر وم، مینې چې ته مې لټولې کړېدلې ډېر وم. مینې چې ته مې لټولې کړېدلې ډېر وم. ډېر منم په غرونو او راغونو ګرځېدلې ډېر وم، مینې چې ته مې لټولې کړېدلې ډېر وم. زه چې د تا په څنګ کې ناست وم په تا نه پوهېدم، زه چې د تا په څنګ کې ناست وم په تا نه پوهېدم. تا نه چې بېل شومه جانانه ژړېدلې ډېر وم. ډېر ښه. زه چې د تا په څنګ کې ناست وم په تا نه پوهېدم، تا نه چې بېل شومه جانانه ژړېدلې ډېر وم. و چېرته بېلتون چېرته غماز چېرته سماج و ښایست، چېرته بېلتون چېرته غماز چېرته سماج و ښایست.
زه دومره ډېرو بلاګانو ویرولې ډېر وم ډېره لا او ژونده ته بیا هم په ما ګران یې بیخي مرم درپسې ژونده ته بیا هم په ما ګران یې بیخي مرم درپسې ګنې چې ته مې اړولې زه اورېدلی ډېر وم چې ته مې اړولې زه اورېدلی ډېر وم واه ډېر او ستا زنګېدلي قدمونه رانه نه هېرېدو ګنې د زلفو په ټالونو زنګېدلی ډېر وم ډېر ښه ډېره لا ستا زنګېدلي قدمونه رانه نه هېرېدو ګنې د زلفو په ټالونو زنګېدلی ډېر وم ډېر ښه او دا خو د ډېرو نقادانو برکت وګڼي دا خو د ډېرو نقادانو برکت وګڼي ډېرو خوږو خوږو یارانو غورځولی ډېر وم ډېرو خوږو خوږو یارانو غورځولی ډېره لا آخري شعر دی څه خلک غریو نیولي وو خندا رانه چا نه اخیسته خلک غریو نیولي وو خندا رانه چا نه اخیسته ډېره لا زه په خندا پورې سلیمه خندېدلی ډېر وم زه په خندا پورې سلیمه خندېدلی ډېر وم ډېره لا مهرباني جی بس دا غزل و ډېر ښکلی غزل دی را سره شریک بنګش صاحب باور وکړه داسې زنګېدلی غزل و خوند یې راکړ او بریال یوسفزی لیکي چې شهزادګۍ ردیف والا غزل راته ووایه نو که امکانات یې وي او تیار وي دې سره خو صحیح ده که نه نو بیا به بریال صاحب غزل به دې بیا پاتې بریال صاحب ته به زما طرف نه سلامونه او نیک خو بریال صاحب زه اوس کتاب خو ما راخستی دی خو هغه رړول ما نه کېږي او ما سره که کوم کس دی هغه هم په نه پوهېږي نو دې وجې نه زه بخښنه غواړم یعنې ما به درته اورولی وم ما ته هم دغه احساس و ځکه مې د هغې غوښتنه مې هم در ورسوله او ستاسو دغه مې ورته هغه مجبوریت مې هم ورته ووایه چې ځکه چې امکانات د یو شي نه وي بیا نو غزل پیدا کول او په هغه وخت کې ویل که نه دا لږ ګران وي نو بنګش صاحب زموږ سره د خپرونې وخت یو 15 منټه یا 15 دقیقې پاتې دي نو په هغې کې موږ غواړو چې موږ نور هم تاسو نه څه واورو دوستانو پوښتنې هم وکړې هغې هم وکړه د ژوند په خاطرو کې به راته یوه خاطره چې هغه ستاسو ډېره خوږه خاطره وي هغه به را سره شریک کړي ترخو خاطرو سره هم کار نشته زر د ژوند خاطرې ټولې اکثره ترخې وي خو یوه خوږه خاطره را سره شریک کړي چې ته ډېر کله خوشحاله شوی بس خو داسې چې ما خو درته وویل چې مونږ څه خوشحالېږو بریال صاحب هم څه کوم ذهن ته زما رسي نو کیدای شي دلته راغلی زما د خوشحالۍ ورځ خو هغه څه کله ما سره شاعران او زه به نور دې کې به څه ووایم داسې خبرې خو به ډېرې راغلي خو زمونږ ذهن ته نه راځي بهرحال ژوند مو تر اوسه پورې انشاءالله څه ښه تېر کړو اوس خو لږې لږې ستونزې راځي د بچي څه ځل نشي بیا لږې لږې مسلې پیدا کېږي نو نور ژوند څه کوم ما تېر کړی دی زه کله کله دا وایم چې زه خپل ژوند چا سره نه بدلوم مقصد د خپل ژوند نه راځي یم او بس الله دې خوشحاله راضي اوسي او د ژوند ښه خاطره دې همدغه ده چې د خپلو شاعرانو ملګرو سره یو ځای شي او ډېر خوشحال بس ځکه هغه د سره شاعران راشي ګپ ولګي شعر او ادب باندې خبرې وشي په پښتو خبرې وشي بس دا زموږ د خوشحالۍ خبره او ښه شعر څنګه راته تعریفوئ بنګش صاحب ښه شعر ستاسو په نظر باندې یا ستاسو په خیال باندې ښه شعر څه ته وایي ښه شعر هغه شعر دی چې هغه تخیل ښه وي فکر ښه وي ټکي ښه وي او جوړښت ښه وي د یوه ټکي وروستو مخکې کولو سره اوس دا ما ته شعر ویل اوس ما نه خو هېر هم شو چې زه په خندا پورې سلیمه خندېدلی ډېر وم اوس دې کې دا ګوره خندا او خندېدل خلک غرې ونیولې و خندا رانه چا نه اخیسته زه په خندا پورې سلیمه خندېدلی ډېر وم نو مطلب دا دی چې خیال هم ښه وي او بیا هغه ټکي هم ښه وي بیا د هغوی جوړښت ښه وي نو هغه د سړي څخه یو سړی واوري نو یکدم یې خولې نه وځي څه واه بس دا ښه شعر دی بلکل دا شعر تغزل دی ډېره مننه زموږ سره بهار نګار بهار خور یو ځای شوې ده او هغه د کمنټ د لارې تاسو ته هم سلامونه لیکلي دي خپرونې تعریف یې هم کړی موږ ته هم سلامونه لیکلي دي
تورپیکۍ خور ته هم سلامونه لیکلي. نګار بهار خور ډېره زیاته مننه. دی هم زمونږ همیشنۍ اورېدونکې ده او لیدونکې ده زمونږ د خپرونو، مونږ سره برخه اخلي، ډاډګیرنه راکوي. مونږ زمونږ د ټولو دوستانو نه دا هیله کوو چې زمونږ سره د کمنټ د لارې زمونږ دغه شاعران ملګري چې کله مونږ میلمانه کوو نو دا تاسو په خپل کمنټونو باندې ونازوئ، کمنټونه وکئ. او که چا زمونږ دغه پیج یا دا زمونږ د ستوري راډیو ټلویزیون دغه صفحه چې ده دا چا نه وي لایک کړي او فالو کړي نو دا د مهرباني وکړي فالو او لایک دي کړي. او زمونږ د خپرونې په یوټیوب باندې هم نشریږي او زمونږ د یوټیوب صفحه هم په همدې نوم باندې ده، نو هغه دې سبسکرایب کړي. دغه یو هیله به وي. نو زمونږ د خپرونې وخت چې دی منګج صاحب آخري شیبو ته رسېدلی دی. ستاسو یو د خپل ځکه دا خلک به ټول په دې انتظار وي چې تصویر خو یې ګورو، خو دا منګج صاحب مونږ داسې ژوندۍ بڼه ونه لیده. نو ستاسو یو کلیپ ما راخیستی دی د اباسین صاحب سره ناست یاستئ، په هغې کې مې یو غزل زمزمه کړی په خپل غږ باندې، نو هغه د دوستانو سره شریکوم چې تاسو لږ وم ګوري. نو بیا به راځو دغه ته د خپرونې اخري شیبو ته. اجازه هم ده؟ بالکل بالکل بالکل. کلی ولس سره په جګ و تنها یو مفکر په وینو رنګ و. ډېره ډېر ښه دی. کلی ولس سره په جګ و تنها یو مفکر په وینو رنګ و. ډېر ښه دی. تنها د کلي ټول خلک وده پراته وو. واه، کلي ټول خلک وده پراته وو. د کلي ټول خلک وده پراته وو. ولاړ په دې کلي کې بانګ و. تنها واه واه. د کلي ټول خلک وده پراته وو. واه. ولاړ په دې کلي کې بانګ و. واه واه. مقامیت واجبه. د بانګ خیږي نیغ. بالکل جی. ایسو ټولو سیندونو ورته سر کېښودو. ټولو سیندونو ورته سر کېښودو. یو اباسین یو یې غورځنګ و. ډېره ډېر ښه. ټولو سیندونو ورته سر کېښودو. یو اباسین یو یې غورځنګ و. تنها خلک یې ځان سره په رقص کړي وو. خلک یې ځان سره په رقص کړي وو. راغلی مست غوندې ملنګ و. واه واه واه. ډېره راغلی مست غوندې ملنګ و. تنها واه واه. خلک یې ځان سره په رقص کړي وو. واه. راغلی مست غوندې ملنګ و. تنها د مفاداتو جنګ و نه ځایدو. د مفاداتو جنګ و نه ځایدو. ولاړ سلیم ځکه په څنګ و. ډېره ډېر ښه. نو ډېر ښکلی غزل دی دغه اباسین صاحب سره هم زمزمه کړی و په دغه خپرونه کې. هغه ما دغه ځای نه راواخیست، خدای دې وکړي چې د کاپي رایټ دغه پرې رانه شي، نو که راغی بیا به ترې دغه غزل وباسو، که نه خپرونه کې به پروت وي. نو اخري شیبې دي منګج صاحب، که څه پیغام لري، که څه ویل لري، نو ستاسو مایکروفون ستاسو په اختیار کې دی، دا ریډیو ستاسو په اختیار کې ده. زمونږ د دې پروګرام په باره کې څه ویل لري، د ځوانانو ته کوم پیغام لري، نو مهرباني وکړئ را سره شریک یې کړئ او بیا به خدای په امان یې اخلو. داسې چل دی زمونږ خو دومره ستر خلک نه یو څه پیغامونه خپاره کړو یا ښه کړو یا بد کړو، خو دا یوه خبره ده ستوري صاحب هم د پښتو دپاره کار کړی دی او زه تا ته داد درکوم او ستا ورونو ته او د تا کورنۍ ته چې ته هم لګیا یې د پښتو دپاره کار کوي. او زه به هم دا یو پیغام بولې یا څه ټولو پښتنو ته به دا ګوره مونږ کار کړی دی، پښتو شاعرانو ادیبانو کار کړی دی. په سن 51-52 کې زمونږ صرف 8% پښتانه وو په پاکستان کې، او اوس په پاکستان کې 18% پښتانه دي. نو دا هغه ټولو پښتنو ته مو دا یوه پېژندګلي ورسوله چې بی مونږ پښتانه یو. نو پښتو لیکئ، پښتو وایئ، پښتو اورئ، پښتو لولئ. بس ما خیال دی زه به ورسره یو بل ټکی یو ځای کوم چې پښتو کوئ. پښتو کوئ، دا خو ډېر لوی اهم دی، دا خو ډېر لوی اهم ټکی دی. نو بس دا یو څو خبرې ما درته وکړې په دې حوالې سره. نو ډېره زیاته مننه قدرمن سلیم بنګج صاحب
تاسو خو کوم ادبي زیار چې دی او کوم کار چې کړی دی هغه په دې یوه ګنټه کې هغه موږ نشو راغونډولی او نه ستاسو هغه د کار او زیار چې دی موږ هغه حوصله افزایي کولی شو خو مقصد دا دی چې موږ یو څه د دغه نن سبا د سوشل میډیا او د ټولنیزو رسنیو وخت دی چې په دې باندې زموږ دغه ملګري مړه سره یو ځای شي او دغه ستاسو غږ هغې ته ورسوو نو ډېره زیاته مننه کوم یو ځل بیا چې موږ له زموږ بلنه مو منله موږ له وخت راکړه او انشاءالله که ژوند بیا به درته خواست کوو چې انټرنیټ دې لږ سم شي ځکه چې انټرنیټ خراب وي که تاسو موږ سره په سټوډیو کې وی نو د دې خوند به لا یو په دوه یو په درې وی نو خو دغه سټوډیو کې لږ شانې ستونزه پیدا شوله ستاسو انټرنیټ کار ونه کړ نو ما په ټلیفون راواخیستلې زه د هغه دوستانو او ملګرو نه چې هغې زموږ سره د کمنټونو د لارې ملګري شوي زموږ سره یې خپرونه اورېدله په ژوندۍ بڼه او زموږ میلمه یې نه خپلو کمنټونو ونازه او زموږ خپرونه تعقیب کړله د هغې نه هم ډېره زیاته مننه کوم او په پای کې که موږ نه غلطي شوي وي یا کومه تخنیکي ستونزې په وجه باندې کوم وړاندې وروسته ستونزه راغلې وي نو د هغې هم بخښنه غواړم لوی او بخونکي خدای مو سپارم ښاد آباد او ودان اوسئ د بلې خپرونې پورې په مخه مو ښه او شپه مو په خیر ډېره مننه مهرباني thank you